بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو زه نن تاسو ته درښوم چې په افغانستان کې تېر 314 کلونو کې کوم 40 بادشاهان رالل. راځئ چې شروع یې کړو. اوله وار چې دی میرویس نیکه 8 کاله حکومت کړی دی. بیا چې دی د هغه زوی شاه محمود هغه هم 8 کاله حکومت کړی دی. بیا دویم زوی شاه اشرف هغه 15 کاله حکومت کړی دی. بیا شاه حسین دی هغه هم 8 کاله حکومت کړی دی. مسا یې شاه حسین دی هغه 8 کاله حکومت کړی دی. بیا احمد شاه بابا دی هغه 26 کاله حکومت کړی دی. بیا شهزاده سلیمان دی هغه 1 کاله حکومت کړی دی. بیا د هغه بعد تیمور شاه دی هغه 10 کاله حکومت کړی دی. بیا شاه زمان دی 9 کاله حکومت کړی دی. بیا شاه محمود دی 2 کاله حکومت کړی. خو پر یو اوږې باندې بخښنه غواړم چې کوم بادشاهان 2 واره راغلي دي هغه موږ 2 واره نه یادوو، او کوم چې تر کال کم دي هغه موږ نه یادوو. بل چې بیا رابس راځي شاه شجاع دی هغه 8 کاله حکومت کړی دی. بیا مطلب بارکزي دی دا چې یو بارکزي ډاینسټي په ګډه 6 کاله حکومت کړی دی. بیا د هغه بعد چې دی امیر اعظم خان دی هغه 4 کاله کړی دی. بیا امیر دوست محمد خان دی هغه 20 کاله کړی دی. بیا شیر علي خان دی 3 کاله کړی دی. بیا افضل خان دی 1 کاله کړی دی. بیا یعقوب خان دی 1 کاله کړی. بیا عبدالرحمن دی 20 کاله کړی دی. بیا حبیب الله دی 13 کاله کړی دی. بیا غازي امان الله دی 10 کاله کړی دی. بیا چې دی حبیب الکانی دی هغه چې دی د حبیب الله کلکانی چې دی هغه 9 میاشتې حکومت کړی دی. سکاو. بیا چې دی بادر شاه دی هغه 4 کاله کړی. بیا ظاهر شاه دی هغه 40 کاله کړی دی. بیا محمد داود دی هغه 4 کاله کړی دی. بیا نور محمد ترکی دی هغه 1 کال کړی دی. بیا چې دی بیا دی ډاکټر نجیب دی هغه 6 کاله کړی دی. بیا راځي ملا عمر دی 15 کاله کړی دی. بیا چې دی احمد کرزی دی 11 کاله کړی دی. بیا حمید کرزی دی 11 کاله. بیا اشرف غني بابا دی 1 کاله کړی دی. اوس دی ملا محمد حسن دی تقریبا 3 کاله کړي. نو خو هغه په 21 کې 4 میاشتې کې دی. اوس زه تاسو ته درښوم چې تیمورشاه او شهزاده سلیمان څوک و. د احمدشاه بابا چې ولو 8 زویان ولو. شهزاده سلیمان یې مشر زوی و. تیمورشاه یې دویم زوی ولو. خو ښکاره دغه 2 دي په نورو شپږ باندې آل نه لرم. او چې دی تیمورشاه دویم زوی ولو. شهزاده سلیمان چې ولو 1 کال حکومت کړی ولو. مطلب د تیمورشاه ورور مشر ورور. بیا تیمورشاه دی. بیا د تیمورشاه 3 مطلب مشهور زویان چې دي اصل دویان خو ډېر دي خلک وایي 20 دي 24 دي خو 3 چې دي ډېر مشهوره دي. یو شاه زمان دی یو شاه محمود دی یو شاه شجاع دی. اوس خلک په دغه کې غلطېږي چې 2 مطلب 2 بادشاهان پر افغانستان تر شوي د دواړو نومان چې دی شاه محمود دی. خو فرق یې دا دی چې د میرویس نیکه زوی شاه محمود دی او د احمدشاه بابا مسای شاه محمود دی. په افغانستان کې اوله جرګه چې وله میرویس نیکه وکړله ټول ودکان یې راټول کړو د ګورګین د فوج خلاف. دویمه جرګه چې وله احمدشاه بابا وکړه په هندوستان کې عملي افغانستان جوړولو دپاره. اوس مطلب خلک چې جرګې کوي نن جرګه ده دا او له هغه وجې کوي چې زموږ ډېر پخوانی رواج دی.